د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي مرستیال وایي د امیر المؤمنین حفظه الله هغه فرمان چې د بهرنیو اصطلاحاتو پر ځای د خپلو ملي ژبو اصطلاحات وکاروي خورا مهم دی. وایي پوهنتونونه هڅه کوي بهرنیو اصطلاحاتو ته د خپلې ژبې ویونه پیدا کړي. یقینا دا یو ډیر مهم فرمان دی، ځکه چې یو خو هغه دی چې په عامه سطحه باندې دې ته کوشش کیږي چې ملي اصطلاحات وکارول شي، ولې دا چې د یو هیواد د زعیم د خوا نه په هغې باندې تاکید کیږي، نو دا د ټول وزارتونه ټول ادارې دا مسؤلیت لري چې هغه باید تطبیق کا او د هغه د اجرا عمل ترسره کا. نو دا په ټوله کې د ټول هیواد په سطحه د ټولو وزارتونو په سطحه او په تیره د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنې وزارت دپاره یو ډیر مهم فرمان دی او دا یقینا ډیر ضرورت و، د وخت ضرورت و، تر څو موږ هغه خپل ملي اصطلاحات چې دي هغه وکاروو او د هغې د ترویج کوشش وکوو. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استادان وایي په هیواد بهرنیو یرغلونو او د غراس په نړۍ کې د چټک تولیدي پرمختګ له امله زموږ ملي ژبو ته ډیر اصطلاحات را دننه شوي چې بهر کولي علمي هڅې غواړي. نو ډېرې داسې خلک چې هغه ولس کې ځان مشهور کړي، که زموږ او تاسې یوه ښه کلمه هم د خپلې ژبې د اصطلاح په ډول لرو، بیا هم انګلیسي اصطلاحات راوړي او بېلګې ښې پرېمانه شته دی زموږ او تاسې سره. کوشش دا پکار دی زموږ او تاسې د راتلونکي دپاره که دغه کار په کار یوړل شي، نو انشاءالله که دا کوم شوي دي دا به هم اصلاح شي ورو ورو، خو د نورو دغه شانتې ناخوالو مخه به ونیول شي او زموږ او تاسې هغه کلمې یا ګړنې یا ویونه به ټول همغه د ملي ژبې شي او بیا به دغه ستونزه ورو ورو مخه به یې ډپ شي. کې د هر چا په ژبه کې د هغې ملت کلتور، د هغې ملت دین، د هغې ملت عنعنات، د هغې تاریخ پروت دی. دا د دې لامل نشي چې تاسې انګلیسي ادبیات او یا الماني یا هندي ادبیات ولولئ، سبا ته د خپلو اصطلاحاتو سره اشنا نه وئ. د دې فرمان هدف دا دی چې خپلې ملي ژبې د بهرنیو اغیزو څخه خوندي وساتل شي او د خپلو اصطلاحاتو په کارولو سره بډایه شي.